بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. تعوذ تسمية منګ ویلې چې د تلاوت په شروع کې اعوذ بالله لوستل ضروری دي، ځکه ضروری دي چې امده محل ده، امده ځای ده. او د قرآن کریم د دې ارشاد مطابق چې فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم حکم په خپل الله تعالی کړی ده چې کله قرآن کریم شروع کوئ نو شروع به د جشي نه کوئ، د اعوذ بالله نه کوئ. او که څوک یې پرېږدي د قرآن کریم د آدابو خلاف ده، نه دي پرېښودل پکار، ځکه قرآن کریم د الله تعالی عظیم ذات یو عظیم کتاب ده، د هغه سره چې د ادب برخورد پکار ده. کومو قاري صاحبانو کومو شاګردانو چې د قرآن سره د قرآن د استاد سره په خپله د قرآن د کتاب سره او د قرآن د محل او مسجد سره مدرسې سره چې ادب نه کوي نو هغه اول خو ورته علم نه نصیب کیږي، او که چیرې علم ورته نصیب شو نو علم غیر نافع به وي، نفع او ګټه به چاته نه رسیږي. د دې وجه نه د قرآن کریم سره انتهایی د ادب برخورد کوئ، انتهایی وقار او سنجیدگی سره، ځکه چې ته خپل ځان پیژنې نه چې ته څوک نو ته که خپل ځان وپیژنې بیا ته به کله بې ادبۍ حرکت ونه کوې. د دې وجه نه د آدابو خلاف ده. او که چیرې تلاوت په شروع کې اعوذ بالله مو لوستل شو دا خو ضروري شو، نو بسم الله ویل چې ده نو دا اختیاري ده، او که څوک یې ووایي نو بهتره ده، که څوک یې ووایي نو بهتره ده. او کله چې موږ وایو د ویلو لپاره چې دی نو بیا ابتدا د قرآن کریم په دریو طریقو باندې ده. عام طریقې د ابتدا چې دی نو هغه درې دي. درې طریقې دا دي چې یا به زموږ او ستاسو تلاوت د صورت د سر نه شروع کیږي چې پرون موږ په تفصیلي خبره وکوله او قاري صاحبانو وویلې سره د مثال نه. نن به کیدای شي متباقي او یا دوه اقسام ووایو. دوهم طریقه دا و چې د قرآن کریم شروع کول د تلاوت په صورت د منځ نه، د صورت د منځ نه تلاوت شروع کول. یا دریم قسم چې د تلاوت شروع ده خو د تلاوت په جریان کې د یو بل صورت راتلل. دا اقسام دي او دوه خاص دي، هغه به انشاءالله په خپل ځای باندې وایو. خبره دې پورې کوم چې محل د تعوذ او محل د تسمیه د مطلقې د تلاوت ابتدا چې هغه که د صورت منځ وي که د صورت سر وي نو د هغې محل ده چې باید هلته اعوذ بالله وویل شي. د تسمیې محل چې دی نو دا ابتدا د صورت دی، د صورت په ابتدا کې باید دا څنګه شي وویل شي. خو یوه نقطې ته ستاسو توجه را اړوم د بسم الله الرحمن الرحیم په اړه باندې، هغه دا ده چې دې کې علمي او فقهي او اختلاف موجود ده. ځینې علما کرام فرمایي چې تسمیه یا بسم الله جز د قرآن ده، او ځینې وایي نه دا جز د هر صورت ده. خپله بسم الله صحیح شو، جز د قرآن ده. څه معنا؟ یعنی دا د قرآن کریم یو آیات ده، یو ځل د قرآن کریم سره دا نازل شوی دی، بغیر د دغه آیات نه چې دلته فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم دا نه. یا مثلا په صورت نمل کې چې ذکر شوی دی انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم، هغه جز د صورت نمل ده. صحیح شو، هغه د صورت نمل یو آیات ده. د هغې نه بغیر د خپله بسم الله چې دا د یو ډله علما په دې نظر دي چې دا د هر صورت سره نازل شوی، هر صورت سره نازل شوی. جمهور علماو دا رایه ده او بالخصوص زموږ او ستاسو فقهاو دا رایه ده چې دا د هر صورت برخه نه ده بلکې دا د ټول قرآن کریم برخه ده. صحیح شو. هغه علما چې په دې باندې دا خبره کوي چې دا د هر صورت برخه ده هغې په دې نظر باندې دي که چیرته څوک قرآن کریم وایي مانځه کې په تراوو کې او هغه ورسره جهرن بسم الله ونه وایي نو لهذا د قرآن کریم مکمل نه دی او 114 آیاتونه پکې کم دي چې همدغه بسم الله دي. صحیح شو. زمونږ ستاسو جمهور علما او فقها بیا دا وایي نه
یو ځل قرآن کریم نازل شوی دی نو یو ځل چې دی نو هر ځای کې چې وویل شو نو د قرآن بسم الله دغه آیات به هم څنګه شي تکمیل شي. زموږ استادانو هم دغه تعامل پاتې شوی دی چې په ټول قرآن کریم کې یو ځای کې به جهرن وایي چې دغه مسله هم حل شي. او هغه اهل ظواهر یا مثلا په ساده اصطلاح باندې چې اهل حدیث حضرات چې ورته وایي یا ورته په بیخي عامیانه اصطلاح کې چې ورته مثلا وهابیان ورته وایي نو هغې دا نظر لري چې هغې وایي چې نه دا د هر صورت برخه ده او هر صورت سره بچیدل لکه څنګه چې الحمدلله شروع کیږي د الحمدلله نه مخکې به په جهرن بسم الله وایي او که قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس ټول صورتونه څه به یو ځل به ورسره بسم الله هم جهرن وایي. خو زموږ او ستاسو مذهب او زموږ او ستاسو جمهور علما وایي نه دې ته ضرورت نشته دا جز د قرآن دی د قرآن کریم یو جز ده یو آیات ده یو ځل ورته نازل شوی دی یو ځای کې په ویلو سره دا مشکل څه کیږي حلیږي. دا یو علمي نقطه ده په دې کې د کفر او د اسلام او د ټاپې ماپې ضرورت پکې بیخي نشته یو څه علمي ځکه چې تاسو په دې خبره باندې که چېرته مو واورېده په دې خبره پوهېږي چې ځینې علما په دې نظر باندې دي خبره ورسېدله. خو البته جمهور په کوم باندې چې علما متفق شوي دي نو هغه دا رایه ده چې دا هر صورت سره ویل او په جهرن ویل دا ضروري نه دي. زموږ ستاسو مذهب همدا ده. صحیح شو واضحه شوله. لہذا د بسم الله محل ابتدا د صورت ده خو د ابتدا د صورت دا معنی نه چې په مانځه کې ابتدا د صورت عام تلاوت حالت کې یادوي کوم ځای کې چې عام تلاوت کوي نو هلته چې کله صورت بدلیږي نو باید بسم الله وویل شي. صحیح شو. دا یو اضافي نقطه وه. پرون من صورت د مسئلې دا و که چیرې زموږ تلاوت د صورت د سر نه شروع کیږي هلته به د وصل او د فصل څلور قسمونه جوړیږي. د وصل او د فصل څلور قسمونه جوړیږي. یا به په وصل کل کوو یا به فصل کل کوو یا به وصل اول فصل ثانی کوو یا به فصل اول وصل ثانی کوو. وصل کل معنا دا و چې درې واړه تعوذ تسمیه او شروع کیدونکې صورت په یو سا سره وصلول یو سا سره ویل ګوره کفایت نه کوي یو سا سره ویل نه یو سا سره وصلول د وصل قانون باید پکې څنګه شي مراعات شي. که یو څوک وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله دا دلته اوس وګوره په یو سا سره وویل شو خو وصل ورته ویلی شو نشو ویلی ځکه وصل معنا هم دا ده چې حرف باید ساکن نشي کنه. دې نقطې ته متوجه اوسېږي. یو سا سره ویل خو د وصل د قانون مطابق. صحیح شو. فصل کل واضحه ده درې واړه بیل بیل سا سره ویل نو چې بیل سا اخلي نو طبیعي خبره ده چې وصل به پکې نه وي فصل به پکې وي. وصل اول فصل ثاني اولنۍ دوه وصلول اولنی دعا تعوذ او تسمیه مخبلو کې وصل کا او صورت په فصل کې چې دنو په نوې سا سره څنګه کا شروع کا. فصل اول وصل ثانی فصل اول اولنی جدا کا اول څه شی ده تعوذ ده دا په جدا سا سره ووایا فصل پکې وکا جدا کا بیا بسم الله د صورت سره څه شی کا وصل کا او دغه اخرنۍ طریقه چې دا په دغه صورت کې دا بهتره ده په دغه صورت کې دا بهتره ده ځکه بسم الله د خپل محل کې په صحیح ځای باندې فټ شو. صحیح شو. راځو دوهمې مسلې ته او دلته چې کوم څلور حالتونه جوړېدل څلور واړه جایز وو. دوهمه مسله دا ده چې کله زموږ او ستاسو تلاوت شروع وي تلاوت شروع ده صورت ختمیږي او نوې صورت په کیسه کېږي شروع کېږي یعنی ابتدای صورت درمیان تلاوت د یو صورت شروع کېدل د تلاوت په منځ کې. مثلا ته نن سهار د مانځه نه وروسته تلاوت د شروع که درېیمه سپاره چې دی نو د تلاوت کوم ځای نه شروع شو د صورت د منځ نه هغه خپل احکام لري هغه به موږ سبا ویو یا به نن ویو شروع شو خو په شروع کې بقره ختمیږي او آل عمران شروع کیږي نو دلته د وصل او د فصل څلور قسمونه جوړیږي. څو قسمونه څلور قسمونه جوړیږي. په دې څلورو قسمونو کې درې جایز دي یو پکې ناجایز ده جوړیږي څلور خو ته به د دریو نه استفاده کوې هغه یو حالت چې پکې ناجایز ده هغه به پیژنې او هغه نه به استفاده نه کوې.
او مغه وصل کل، فصل کل، وصل اول فصل ثانی او فصل اول وصل ثانی. خو دومره خبره ده دومره خبره ده تعریف فرق کوي. تیر صورت مسله کې چې کله زمونږ تلاوت د صورت د سر نه شروع کېده هلته موږ ویله چې تعوذ تسمیه او د صورت د سر نه تلاوت شروع کولو ته وصل کل وایي. همداسې و که نه؟ دلته اوس وصل کل وایو. دلته چې د شروع کې د کوم چې تلاوت شروع ده مخکې نه صحیح شو، یعنی د ختمېدونکي صورت د ختمېدونکي صورت آخري برخه منځ کې خو اعوذ بالله اوس دلته نه ویلی کېږي، تسمیه صحیح شو، او ورپسې شروع کېدونکی صورت درې واړه دلته درې هلته هم دي درې دلته هم دي، خو دلته شیان مختلف شول. هلته تعوذ تسمیه او شروع کېدونکی صورت و صحیح شو. دلته اوس تعوذ نشته، ختمېدونکی صورت، تسمیه او شروع کېدونکی صورت. ختمېدونکی صورت منځ کې تسمیه او شروع کېدونکی صورت. دا درې واړه په یو سا سره وصلول دې ته ویل کېږي وصل کل. لکه مثلا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. صحیح شو؟ دا څه شو؟ وصل کل. څه شیان وصل شول؟ درې: ختمېدونکی صورت، تسمیه او شروع کېدونکی صورت. په یو سا سره ویل دې ته ویل کېږي وصل کل، او دا طریقه جایز ده. دا طریقه جایز ده. دوهمه طریقه فصل کل. فصل څه معنا؟ جدا کول د څه شي د ټولو. دلته څه دي؟ ختمېدونکی صورت ده، تسمیه ده او شروع کېدونکی صورت ده. دا درې واړه په جدا جدا سا سره ویل. لکه فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. دا هم جائز، دا هم جائز. درې شیان دلته ویل شو خو جدا جدا، ویل شو خو جدا جدا. دریم مسله چې دا وصل اول فصل ثانی. څه شی؟ هغه آخرني ملګري موږ سره دي. څه شی شو؟ دا دریم صورت دغه څه شی و؟ وصل اول فصل ثانی. درې شیانه لرو، متوجه شئ. څو شیانه لرو؟ درې. وای اولنی وصل کا. اولنی اول څه شی ده؟ ختمېدونکی صورت او بسم الله. دا په یو سا سره ویل او شروع کېدونکی صورت په جدا سا سره ویل. لکه مثلا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم. وصل اول شو. فصل ثاني ألف لام ميم. دا ناجایز دی. دا او پیژنې دا څه دی؟ اول ناجایز دی ځکه چې بسم الله په خپل محل کې ونه لګېدله. بسم الله محل څه شی و؟ ابتدا د صورت. بسم الله محل شی و قاری صاحب؟ او موږ چېرته وویلې؟ انتها د صورت کې. موږ د انتها د صورت سره ولګو او د بسم الله ځای ده ابتدا د صورت کې. دا حالات ناجایز دي. جوړیږي، خلک یې وایي، تاسو به هم ویلي، موږ به هم ویلي، ډېرو به ویلي، خو ناجایز ده. او ناجایزوالې وجه خو مې درته وویلې که نه. وجه دا ده چې د بسم الله محل د صورت په شروع کې ده. ابتدا د صورت کې باید بسم الله وویل شي، نه د انتها په صورت کې. که دلته یو څوک تېرېږي مثلا ستا تلاوت اوري فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم، او دا لیونی شوی د بسم الله خل صورت سر کې وي، د په آخر کې وویلې. دلته خو بیا صدق الله العظیم ویل شوی وی، د څنګه بسم الله وویلې؟ یو مسله خو سره پیدا کېږي که نه. صحیح شو؟ نو دې وجې نه دغه حالات اختیارول دا چې دي شعیب قاري صاحب چې دي دا ناجایز دي. دنه به ځان ساتئ.
څلورم حالات چې دی نو فصل اول وصل ثاني. فصل اول وصل ثاني څو شیان دي بیا دلته؟ درې. اولنی شی وایي فصل کا، اولنی شی جدا کا. څه شی د هغه؟ ختمېدونکی صورت، ختمېدونکی صورت. او تسمیه د شروع کېدونکي صورت سره وصل کا. صحیح شو؟ مثلا درې شیان دي. فانصرنا علی القوم الكافرین. بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم. وصل ثانی. صحیح شو؟ دا جایز دی او دا پکې بهتر هم ده. دا جایز دی او بهتر پکې هم ده. بهتر ولې ده؟ ځکه چې بسم الله په خپل صحیح ځای کې وویل شوه. تیر حالت ولې ناجایز و؟ ځکه بسم الله سرچپه شوې وه، د ابتدای په ځای باندې چېرته تللې وه؟ انتها ته تللې وه. صحیح شو؟ دا صورتونه دي د صورت د مسئلې. صورت د مسئلې دا ده که چېرته زموږ تلاوت په جریان کې بل صورت راځي، هلته د وصل او د فصل څو قسمونه جوړیږي؟ 4 قسمونه جوړیږي. په دې 4 واړو اقسامو کې 3 جایز دي، یو پکې ناجایز ده. وصل کل جایز، فصل کل جایز، وصل اول فصل ثانی. دا ټارګټ کوي وصل اول فصل ثانی، یعنی اولنی 2 شیان چې ته وصله نو طبیعي خبره ده چې یو خو صورت ختمیږي او بل تسمیه ده. نو دا چې سره ولګېدل او هلته نوی صورت چې شروع کېږي نو هغه بل سا سره چې شروع کوي، دغه حالت چې ده نو څه شی ده؟ بهتر حالت نه ده او دنه ځان ساتل پکار دي. او بهتر حالت بیا همدغه ده چې فصل اول وصل ثانی. اولنی جدا کا. فانصرنا علی القوم الكافرین. جدا کا. بسم الله د نوې صورت سره یو ځای ووایه. بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد. لکه داسې چې دلته ویلی کېږي هلته او مقطع صورت آل عمران کې هم ویلی کېږي. خو دلته که چې د ستا تلاوت مثلا د تبت یدا نه شروع کېږي، عین صورت دلته هم اختیارېږي. یا صورت آل عمران چې زه مثال ورکوم یا دا یوازې دې پورې خاص نه ده. هر صورت چې ختمیږي او هغه سره بل صورت وصل کېږي، دغه 4 حالته به څه کېږي؟ رامنځته کېږي. صحیح شو؟ انشاءالله واضحه شوله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.